په انسان باندې د ځمکې ګواهي. انسان چې د ځمکې په کومه حصه باندې څه عمل وکړي، که هغه ښه وي او که بد وي، خو دا ځمکه د عمل محفوظ کوي. بیا د قیامت په ورځ هم دغه ځمکه په دې انسان باندې د الله تعالی په وړاندې ګواهي ورکوي چې دې انسان په ما باندې دا عمل کړی. الله رب العزت فرمایي: یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها. په دغه ورځ به ځمکه خپل ټول خبرونه بیان کړي، یعنی کوم د خیر او شر کارونه چې د دې ځمکې د پاسه شوي وي، هغه به ټول بیان کړي. دا ځکه چې ستا رب به دې ته د بیانولو حکم کړی وي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات مبارک تلاوت کړو: یومئذ تحدث اخبارها. په دغه ورځ به ځمکه خپل ټول خبرونه بیان کړي. او بیا صحابه کرامو ته فرمایل: اتدرون ما اخبارها؟ آیا تاسو پوهیږئ چې د دې ځمکې خبرونه به څه وي؟ صحابه کرام ورته فرمایل: الله ورسوله اعلم. د الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. نبی علیه السلام ورته فرمایل: بېشکه د ځمکې خبرونه دا وي چې دا به پر هر بنده او ښځې د هغه کارونو ګواهي ورکوي کوم چې دې خلکو د دې په شا باندې کړي وي. دا ځمکه به ووایي دې پلانې سړي او پلانې ښځې دا عمل په دې ورځ باندې کړی دی. بیا نبی علیه السلام وفرمایل: دا ګواهي ورکول د دې ځمکې خبرونه بیانول. اوس که یو سړی دا اعتراض وکړي چې ځمکه به څنګه تر قیامته پورې د انسان عمل محفوظ ساتي، نو د دې خبرې جواب دا دی چې کله انسان په دې باندې قادر دی چې په موبایل یا غټه کیمره باندې ریکارډ وکړي او هغه تر ډیره وخته پورې د ځان سره محفوظ وساتي، نو الله تعالی خو په دې باندې په طریق اولا قادر دی چې هغه په ځمکه کې دا طاقت پیدا کړي چې هغه د انسانانو ټول ریکارډ محفوظ وساتي، او د قیامت په ورځ هم دې ځمکې ته د خبرو ورکولو طاقت ورکړي او په دې انسان باندې ګواهي وکړي. امام رازی رحمت الله هم په تفسیر کبیر کې د دې خبرې پوره تحقیق کړی دی.